اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن څویم ورځ د ما لکه سوچ وته د سکول چا کار ولګم نو نن راغلم د ګورنمنت پرایمري سکول نمبر 1 مرای بالا. زه خوښ مو ویلې ته د دې ورکو ډېر وخت نه مو لکه صفات او خبرې او د دې ولا کارکردګي د کسو مختلف قسم کوم پروګرامات کیږي دغه د دې ولا کوم کارکردګي دغه د کسو نن زما سوشل میډیا له حواله سره نو نن راغلم یو تفصیلی باندې دوره زره کې مو نو کلاسونه استادان ټول مصروف عمل خو زبردست لګیاو نو ورکینګ خو زبردست خو طریقې سره خصافه سترا هر حواله سره هر پهلو زموږ سکول ته وښو ډیر زبردست روان دي او امید ده ان شاء الله څو انداسه روان وي او خاص کر د سټاف انده شکریا ادا کوم ویلې د مکلی قوم بچی دي کلی قوم بچی دي سه بغانې لکه خپل نو خوشحالي ګور باندې اندی وجه آرام ان شاء الله ټول سکولونه خدي او بل زه یو دا خبره وکم دي ورته حواله سره دا خوش قسمت دي یا خو د مو زمانہ وا څه ډېر لري به سکول پسې متلو نو د ټولو پروچ کې وانه اکثر حال و پاتې شو به تعلیمه پاتې شو او نن سبا د یو خوش قسمتي ده چې چولې په چولې سکول دی بلکې خپل مرزي خواخي سره یو سکول نه بل نو کدی کې بیا چوک پاتې شي نو هغه بد قسمتي د ورکو تعلیم او تربیت حواله سره واړم یو خبره زو کوم نو اول وزن د خپل سکول د حواله سره وکم چې د سکول کوم رسمي طریقې کار دی د سکول حواله سره هغه ما ذکر وکړو زبردست روان دي ورسره صرف تعلیم سره تربیت ضرورت وي نو دیجه کې دوا شیان چلیږي چې یو کوم د یو مزیګار پروګرام چلی بنیاد خو زداوی ان چې محمد عباس استاد تسلیم حسین استاد دو بنیادی خو د هادي حسین جو داور کی خټه مر ساراو بهرحال یو د کوم قران والا تربیات والا دی ورکو کوم څه دا کې دی شي ته موږ نه ویزا وا سره د یو پسار دی د دواړو حوالو سره سکول حواله سره او د مزدګار کوم پروګرام حواله سره ورکو کوم اخلاقی تربیات روان دي نو بس مولا دې اند سلاری او مولا دې یو توفیقاتو کې نورم اضافه وکا او ډېر خروان دي ان شاء الله د مو غي حواله سره خدا خبره وکم ته دا بس حتمی نه دی نورم دي کې بهتري راتلی شي نو مو سره یو مو لونه مصروفیات دي سکولونه هم لري دي راتلی نه شو رسیدای نه شو خو زړه واړی زړه سره ورسمرګری یو دا بو څوره علاقہ دا ټوله یو معاشره غنل شي د کې کلا خلک چې پلانکی علاقې او کې ټیلنٹ ډیر دی ګا ټیلنٹ ډور کیږي نه زه ته نه د سن نه دی د ټولو علاقې د اورکو کوم ذهني لیول کوم صلاحیتونه دي تقریبا ټول یو دي فرق څه دی غاڅ بل واجه دي هغه فرق تراتلو نه همزه اسی زه یو مثال ورکوم زه خپل سعودي سکول کې اس پوسټ باندې کار کوم ما سره کوم استادانو غا تقریبا 10 سال پہلے الاسر کې استادانو ټیچینګ لري کول خو قابل استادانو نو کو سوچ وکړو 10 سال بعد وغه نورم تربیات غ نورم ایکسپیرینس زیات شو او په باوجود څنګه استاد غدنه اوس زیات تجربه سره غلري خو دي چې ورنه اور کی اغه شی ناسلې چې کوم الاسر کې ورنه 10 سال مخکې حاصل اول نو پاته ولګي د فرق استاد کې نه دی او دویمه خبره دا کوم چې فرق ادارې کې نه وي فرق صرف ماحول کې دی د کلی ماحول او هغه ماحول استادان زدا به جانوي که زدا خبره وکم چې سکول او استاد لګیا دي غو خپل حق ادا کوي لګیا دي غو خپل حق تر رسیدي دي غو کې کمې نشته دا کمې بیا کوم ځای کې هغه کمې ماتر په مخو کلی کوم والدین مشران دي نه لونه خبرشته